بسم الله الرحمن الرحیم. محترم دوستانو، وطنوالو، ورونو خويندو د نړۍ په هر کونج کې سیاستئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دغه 42م پروګرام ته تاسو ته ښه راغلاست وایم. دغه موږ د سولې د ذهنیت جوړولو په سلسله کې او د ځاني ودې 10م پروګرام ده، او خصوصا د چاپیریال په باره کې څلورمه برخه باندې نن خبرې کوو. او تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم، او د ما سره محترم لودین صاحب هم شامل راغلی ده. لودین صاحب تا ته هم ډیر سلامونه وړاندې کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. او په دې وسیله خپل سلامونه ټول وطنوالو ته په ښو شیبو کې وړاندې کوم. هیله ده چې روغ او جوړ اوسي، او دا د تاسو شاته منظره سي غرونه او لالونه دي، او دا ښکلې لاندې وروسته شنې شنې ونې او بوټي د خوشحالۍ او پاس شین اسمان د دې زیری ورکوي چې انشاءالله چې شاوخوا چاپیریال د خوشحالۍ طبیعي چاپیریال ده. و دا عکس د ما خوري زاهد اختر نمیږي، کونړ کې اخیستی و. څه موده مخکې په فیسبوک کې اچولی و، بیا ما اجازه ترې واخیستله، زه یې کولی شم چې استعمال یې کړم. والا دا خو د ښه تحفه اخیستې ده. وطن کې ولاړې نو په حساب. و به هر صورت دوستای محترم، شما را به پروگرام 42 در سلسله ذهنیت سازی خوش آمدید میگیم و خدا کنه چند لحظه که همراه ما می باشین از این پروگرام لذت ببرین و در این وقت هم همراه ما همکاری کنین و این پروگرام در صفحات اجتماعی خود شریک بسازین که دیگه دوستا هم از این خبر شوند. لودین صاحب کلیدی سلاید با شیر کو او پروگرام به پامدغسی شروع کو، بیا بازینو ورځنیو مسایلو ته هم اشاره وکړو په لار کې. او سمه ده، سمه ده. لکه موږ چې په تیرو پخوانیو پروګرامو کې وویلې، هغه خلک چې په دنیا کې هم په انفرادي او هم په ټولنیز ډول باندې ډیر بریالي دي، دوی د دې لپاره چې د محتاجي له ساحې نه د خودکفایي ساحې ته او بیا د خودکفایي ساحې نه د فلاح او سلام ساحې ته وده وکړي، همیشه د خپل ځان لپاره اهداف تعیینوي په مختلفو ساحو کې. او هغه مهارتونه هم زده کړي دي چې نه تنها څخه هدف تعیین کړي، اما په څخه حاصل کړي د هدف د حصول لپاره هم. نو په دې سلسله کې لودین صاحب ما ته څو پروګرامونه جوړ کړي تر اوسه پورې، 10 پروګرامونه دي په دغه ساحه کې، او د اخرانه 3 پروګرامه چې موږ وو هغه د چاپیریال د ودې په اړه کې وو، چې موږ په یو کې وویل چې چاپیریال په اړه کې څنګه اهداف تعیین شي او په کومه ساحو کې تعیینېږي. نو دا یو کلیدي سلاید دی چې موږ همیشه استعمالوو. دا بل سلاید هم که لاړ شو، موږ دا هم وویلې چې د هدف د تعیینولو ساحه ډیره لویه ده او حدود نه لري، خو اغلبا په هغو شپږو خنډو غلبه ده چې د محتاجي نه فلاح او سلام ته د ودې په لار کې موجود دي، او کېدای شي چې دا په دا لاندې ساحو کې په منظم ډول هدف تعیینول د موږ د بریا سبب وګرځي. اول د کار، مسلک او وظیفې د ودې په باره کې، بیا د اړیکو د ودې په باره کې، بیا د زده کړو او تحصیل اهداف، د ثروت د ودې اهداف، د مهارتونو د روزنې اهداف، او د چاپیریال په باره کې. نو اوس راغلی یو موږ د چاپیریال په باره کې غږیږو. لودین صاحب. او ډیره مننه درانه صاحب. هغه مخکې سلاید کې چې موږ تاسو همیشه د یو بنیادي سلاید په توګه باندې هغه ته اشاره کول، هغه نه پیل کوو.
یعنی هر انسان په انفرادي توګه او یا داسې په ټولنیزه توګه باندې د پرمختګ په حال کې، په طبیعي حال کې هم ده، اما داسې که په ذهني توګه یا په ارادي توګه د خپل شعور او د خپلې هغو وړتیاو نه چې د ځان نه خبرتیا او د چاپېریال نه خبرتیا ده، د ځان دپاره اهداف وټاکي او د اهدافو د حصول دپاره یو کړنلاره او ستراتیژي وټاکي او د عمل په لوري متحرک سي، نو ښایي نه ښایي هغه د فلاح او سلام په لوري باندې حرکت کوي. یعنی دغسې زندگی یوه هدفمنده زندگی ده. ځکه چې چېرې انسان د خپلې زندگی دپاره اهداف وټاکي، له هغه انسانانو نه چې د خپلې زندگی دپاره اهداف نه ټاکي ډېر توپیر لري. همدارنګه هغه خلک چې د خپلې زندگی د اهدافو په تعین کې منطقي اهداف ټاکي او له دې سره سم بیا منطقي کړنلارې ورته غوره کوي، عمل کوي، هغه منابع چې له ده سره دي، شاوخوا یې دي، په محیط کې له هغه نه ګټه اخلي، هغه فرق لري زندگی له هغو خلکو نه چې دا کارونه نه لري. نو په دې لحاظ باندې د موږ او تاسو عمومي هدف دا ده چې د سولې د ذهنیت له لارې نه چې هغه اول دننه د انسان هغه مړې او مړاوې ساحې په اصطلاح تازه کوي او فعالوي او انرژي پکې فعالوي. په دې باندې د موږ او تاسو ډېر تمرکز ده چې انساني ذهن د ډېرو موفقیتونو او د ډېرو ناکامیو یو ځای ده. له همدې ځای نه بریا شروع کېږي، له همدې ځای نه تحرک شروع کېږي. نو دا ډېرې مهمې ساحې دي چې ټول یو د بل سره یو له بله تړلي غوندې دي. کار او مسلک دپاره اهداف تعینول، د اړیکو د ودې دپاره د زده کړو او تحصیل، ثروت د ودې اهداف، د مهارتونو د روزنې اهداف، چاپېریال د ښه کېدو اهداف، دا د ژوند هغه مهم مسایل دي چې ظاهرا په دې خبرې ډېرې نه کېږي، خو اصلي منابع او اصلي کارونه همدلته دي. ځکه انسان هم دننه چاپېریال لري، هم د باندې یو چاپېریال کې اوسېږي. دغه ریښې د ټول دغه ریښه په دغو شیانو کې دي. وپوهېدې که چېرته هرزه راشنه کېږي ریښې دلته ده، او که میوه راشنه کېږي ریښې دلته ده. دې پورې اړه لري چې موږ په څه رقم سره دغه ساحې کنټرولولی شو، تر کومې اندازې پورې موږ کنټرول پرې کولی شو، په هغه اندازه به هغه محصول به موږ ته راځي. نو په مخ به لاړ شو. دغه هم یو کلیدي سلاید ده، دې کې موږ وویلې چې هغه د موږ حاصل او پیامد، دغه ټوله پروسه چې د موږ نقشې او باورونه او پندارونه او احساسات او موږ رفتار او اعمال ټول له دغه بل صندوق نه شروع کېږي چې په هغه کې محیط او چاپېریال د موږ تربیه او روزنه او د موږ د ژوند تجربه ده. او دا یو ځنځیر، یو حلقه ده چې تړله ده، یو د بل سره ارتباط لري. نو له کوم چې نه شروع کړو، په تېرو درو پروګرامو کې موږ وویلې چې د چاپېریال په باره کې هم خبرې کولې، هم وویلې چې چاپېریال په عمومي صورت سره په 9 برخو تقسیم شوی ده. د دې لپاره چې موږ زده کړو یو د بل سره ارتباط لري، یو له بل نه جدا کېدای نشي. اما د دې لپاره چې په پوه شو، په مختلفو اړخو باندې پوه شو، په 9 حصو هم تقسیم کړی ده. په دې رقم سره چې موږ وویلې چې ذهني محیط باندې موږ خبرې وکړې. هر شی چې په دنیا کې کېږي د موږ په ساحه کې، د موږ په محیط کې ذهن په هغه باندې تاثیر لري. او بیا بدني محیط د ذهن د تطبیق لپاره یوه وسیله ده. په دې باندې مو وغږېدو موږ، او هغه مختلفې پرزې باندې، جهازونه باندې خبرې وکړې. نن په یو بل محیط باندې چې هغه مالي محیط ته په هغه باندې غږېږو. او ډېر ډېر مهم محیط باندې چې دې باندې ډېر د دنیا نن سبا دار و مدار او د قوت یو منبع په شکل باندې ده. دا مهمه موضوع ده. مالي محیط زه غواړم په دې باندې وغږېږو، او ځینې شیان چې په دغه 2-3 ورځو تېرو ورځو کې تېر شوي دي په هغه باندې هم لږ زره خبرې وکړو.
مالی محیط د ذهن او بدن په شان مهم چاپیریال ده. مالی محیط یعنې ثروت او درآمد یا عاید زموږ د ژوند د بقا او ودې لپاره لازمي ده. او د دې چاپیریال پوهېدل د ډېره توجه اهمیت وړ ده. لودین صاحب زه به درته وایم په دې تېرو دریو ورځو کې اوازه ده چې په غزه کې اوربند راځي. او دا د اوربند مسلې خو راووتې. او اول بایدن مخې ته راغی، سره له خپل وزیر خارجي او معاونه دا اعلان کړه چې داسې یو بدلون راځي په غزه کې. اما دې ته زه غواړم خلک متوجه کړم چې دا څنګه امکان لري چې شپږ اویا کاله دغه یو کیان راغلی د په نوم د صهیونیزم وپېژنه، دغه خاوره یې نیولې ده او دوی فقط 7 میلیونه دي او ټوله دنیا 8 میلیونه نور خلک دوی ته چې دا کار مه کوئ، دا کار غلط ده، دوی نه مني، یعنی نه موږ یې کوو. علت یې څه شي ده؟ زه غواړم ووایم چې یو علت د مهمو هغه فاکتورونه چې دوی تاثیر لري دغه مالی محیط ده. دوی مالی محیط بیخي تسخیر کړی ده. د دنیا مهم مالی منابع د دوی په لاس کې دي په انفرادي ډول او په ټولنیز ډول باندې. دغه مالی محیط باندې پوهېدل ډېر اهمیت لري. ټوله دنیا یوې خواته دوی بلې خواته دي، اما زور لري، پیسې په لاس کې دي، بانکونه کنټرولوي. نو دغه د مالی محیط کنټرول ډېر لوی سبب ګرځي د دې چې زموږ ژوند کومې خواته ځي. یعنی د دوی دغه مالی محیط باندې تصرف او د دوی باندې یعنی په دغه چاپیریال د دوی اثر او رسوخ د دې سبب سوی ده چې حتی لوی سیاسي سیاستمداران د دوی له تاثیر لاندې دي او د دوی له چوکاټ نه نشي خوځېدلی. او دا نو عجیبه غوندې دغه حالت رښتیا هم د دوی شاته کوم زور ده چې ټوله دنیا قوانین اصول چې په وار وار باندې فیصلې دوی ماتوي او د قانون تابعداري ته هم دومره اهمیت نه ورکوي. علت دا ده چې د ډېرو خلکو د ډېرو ټولنو مالی محیط د دوی په کنټرول کې ده. د اهمیت ته باید متوجه شي. په انفرادي ډول هم چې وګورې په هره ټولنه کې چې وګورې په انفرادي ډول دغه خلک ډېر ثروتمند دي. لوی بزنسونه د دوی په لاس کې دي، اخبارونه د دوی په لاس کې دي، تلویزیونونه د دوی په لاس کې دي، یو د بل سره کومک کوي، تعاون کوي، یو د بل سره یو بل ملاتړ کوي، یو د بل په دغه رقم سره دوی دغه مالی محیط په کنټرول کې نیولی ده. نو راځي مسله ده نن سبا د مالی محیط اثر چې تر شا یې ګورو چې څه رقم اجنډاوې بیا بالاخره د دې قوت په واسطه باندې دوی ترسره کوي. اوس ګوره دغه شپږ اویا کاله کېږي چې اوس دوی 7 میلیونه دي یا په ټوله دنیا کې 14 میلیونه دي، په مقابل کې عرب او اسلامي نړۍ 2000 میلیونه خلک دي او د 15 اویا کاله شپږ اویا کاله هره ورځ دعای قنوت هم کوي، دعا هم کوي، عرض هم کوي، اما داسې یو اقدام نه ده کړی چې دغه مالي محیط کنټرول کړي او په دغه لارې نه وکولی چې دغه خپله خاوره ازاده کړي. یا تر خپل منځ هغه منابع چې دوی لري که هغه حساب کې سړی د مالي د سورس او منابع که چېرې ووایي هومره منابع چې د اسلامي ملکونو تر لاس لاندې دي او د پښو لاندې دي او شاوخوا یې دي او هغه استعدادونه چې د دوی سره دي که چېرې دا منیجمنت شي او اداره شي او کنټرول شي او بالاخره له دې نه یو د تعاون او همکارۍ یو بنیاد رامنځته شي، څه فکر کوئ چې دا قوت به شفت یا انتقال نه شي؟ معلومدار انتقال کېږي، معلومدار کېږي. نو دا ضرورت دی دې ته ده چې زده کړه وشي، ذهني محیط برابر شي، د نفاق نه مخنیوی وشي او هغه څه چې موږ سره جدا کړي وو هغو باندې چلیپا کش کول شي او هغه شی چې موږ یو ځای کوي یا بشریت دپاره د
د نجات او د خیر او سلامتی او سعادت پروګرامونه رامنځته کیږي او ذهن په داسې شیانو مشغول شي چې هغه د خیر او سعادت وایي. نو حتی دغه خلک چې دنیا کې د جنجالونو سبب سوي دوی باندې هم اثر او رسوخ کولی شي بیا. یعنی د قدرت ته ګوره چې یوې ډلې مسلمانانو ته وایي چې دا بله ډله مسلمانان تاسې مړه کوي، نیابتي جنګونه د دوی په نیابت باندې په خپله خلک کوي که نه. دغه زور دا ده چې دوی په محیط باندې مسلط دي، او د دې لپاره چې دغه محیط موږ ښه وپېژنو، نن موږ یو څه پروګرام په دغه پروګرام کې د مالی محیط په باره کې دوستانو ته معلومات وړاندې کوو چې دوی کولی شي که دغه شیان باندې پوه شي او عملي کړي، اقلا هغه خپل انفرادي مالی محیط باندې ښه تاثیر کولی شي. یعنی نن موږ او تاسو په داسې یو چاپېریال خبرې کوو چې هلته د ثروت او دارایي او مالی مسایلو منابع د هغوی هغه حرکات او مدیریت او د هغوی تنظیم او ترتیب له هغه نه ګټه اخیستنه باندې خبرې کوو. او دا کېدای شي که په دغه ساحه کې خلک اهداف تعیین کړي، یوه ورځ باندې نه کېږي، اما که په ورو ورو هره میاشت یو هدف وي چې په دغه میاشت کې زه غواړم دغه اړخ د مالي محیط باندې تاثیر راوړم، په دغه میاشت کې په دغه باندې په دې یو کال کې به ما دومره تغییر راوستلی. دا د ودې پروسه ده. د مالي چاپېریال په چوکاټ کې او عناصرو کې د اهدافو تعیین ده چې د محتاجي له ساحې نه څنګه د خودکفایي او فلاح ساحې ته په مالي لحاظ باندې پرمختګ رامنځته شي. نو له دې ځایه به شروع کړو. اول به په دې باندې وغږېږو چې دغه ثروت څه شی ده او څو ابعاده لري. تجربه ښیي او خلکو څېړنې په دې باندې کړي دي چې ثروت تنها پیسې او جایداد او مادي منابع نه دي. ثروت څلور ابعاده لري. د یو انسان لپاره یو هسته‌ایي ثروت ده چې هغه کور اسټس، هسته‌ایي ثروت چې په هغه کې کورنۍ ارزښتونه، عنعنې، کلتوري میراث، اړیکې او داسې نور شیان شامل دي. یعنې دا مرکزي ثروت ده. مرکزي ثروت دی، یعنې بیخي هغه په هسته د ثروت کې دغه موجود ده. که دغه درست وي او دا وده وکړي، دا نور شیان رانیوی شي او ساتلی شي او وده ورکولی شي. که دغه کې مشکلات وي، دا نور هېڅ معنا نه لري. یعنې دا دې ته ګوره توجه ډېره کمه کېږي چې دغه کورنۍ او په هغه کې ارزښتونه، عنعنې او کلتور دغه میراث په کورنۍ کې نقل کېږي. د دوی ترمنځ د اړیکو موضوع دا څومره مهمه موضوع ده چې چېرې دا سستي له دې نه غفلت وسي، ارزښتونه پکې مات سي، جنجالونه پکې موجود دي، نو دوی نشي کولی چې هغه د فلاح او سلام په لوري د مالي لحاظ پرمختګ وکړي، حرکت وکړي، یا له دغه نورو ثروتونو نه ګټه واخلي چې شاوخوا موجود دي. دوم بعد د ثروت تجربوي ثروت ده. هغه دا ده چې کسب او حرفه، کسب او کمال، مسلک، زده کړې، روزنې، مهارتونه دغه څومره حاصل کړي دي، دغه په حصول کې څومره کار شوی ده. یعنې دا برخه هم له دې نه معلومیږي چې دا بیخي قابل د دې دي چې قابل د درک کېدو یا قابل د لیدلو ګرځي که چېرې سړی دقیق شي پې. مثلا په یو کورنۍ د نمونې په توګه باندې که چېرې واخیستل شي، په هغه کې د هسته‌ایي ثروت په څنګ کې د دوی تجربوي ثروت او حرفه څومره ده، یا مثلا مسلک څومره ده، مهارتونه څومره دي پکې، له کوم مهارتونه نه دوی کار اخیستلی په دغه د مادي لحاظ یا مالي لحاظ. معلومیږي که مثلا په یو کور کې حرفوي خلک ډېر وي، ډاکټران، انجینران، ملایان، معلمان ډېر وي، د دوی مادي ثروت هم زیات ده، د دوی معنوي ثروت هم زیات ده، او په خپله دغه
هستوي ثروت هم ښه ساتلی شي. یعنی یو د بل سپورټ او حمایت کوي دا دواړه بیا. حمایت کړي یو د بل. دریم بود د ثروت معنوي ثروت ده. معنوي ثروت هغه اعتماد او اعتبار، نوم او نشان، امتنان، صداقت، سپاسگزاری، حسن نیت، تواضع، حلم، اخلاق او اعمال حسنه او داسې نور شیان دي. دا هم په جز د ثروت کې دي. په یو نفر د مثال په توګه که سپاسگزاري ولري او 1000 روپۍ په بانک کې وي، دیغه احساس د ثروت ډیر د نسبت لیغه نه چې احساس د سپاسگزاري نه لري، اما 1,00,000 روپۍ په بانک کې دي. یعنی شکرانه نه لري، قناعت نه لري، خوشحالي نه ورته ورکوي، او جنجالي دننه زندگی ذهن جنجالي، صداقت او حسن نیت او همدارنګه دته د شکرانې هغه حس د قوت هغه نه حاصلېږي. دا ډېر مهم شی دی، تواضع، حلم و اخلاق و اعمال حسنه، یعنی دا دننه هغه سوله ییز حالت دی داسې. څلورم بعد د ثروت مادي ثروت ده. مادي ثروت هغه مال او جایداد او ځمکه، کورونه، تجارت، صنعتي فابریکې، پیسې، بانکي حسابونه، عایدات، درآمد او داسې نور دي. دغه مالی محیط ده. نن په دغه باره کې دغه فزیکي مالی محیط ده. اما درې هغه نور ثروتونه چې دي هغه ته ډېر خلک توجه نه کوي. بنیاد د دغه مادي ثروت بیا کله کله په هسې شکل وده نه کوي لکه چې هغه نور درې برخې چې موږ او تاسو یادې کړې. دا ډېرې مهمې برخې دي، دې ته توجه کول. او یا مثلا نه پوهېږم چې د اقتصاد په فاکولتو کې یا چې د افغانستان کې دي هغه مالي سیستمونو کې دغه هسته‌ایي ثروت، تجربوي ثروت او معنوي ثروت ته څومره نه تنها په افغانستان کې، په نوره دنیا کې هم دې ته ډېره توجه نه کېږي. په نوره دنیا کې هم دا بیخي داسې یو نوی دید د ثروت هغه کې که په دغه منظر نه ثروت ته سړی وویني، هغه د موږ تعامل د ثروت سره، د ټولو ابعادو د ثروت سره تغییر خوري. نو که چېرې موږ دورانه صاحب دغه څلورمه برخه چې مادي ثروت ده، دغه نور ثروتونه په صفت د یو محیط ورته برابر وي او دا مادي ثروت هم د دې په منځ کې رشد و نمو وکړي، د دې اثرات په ټولنه باندې بیا څومره ډېري، یا په خپل هغه چاپېریال، په انسانان چې هلته ژوند کوي، هغه شخص که چېرې وکولی شي داسې یو شی رامنځته کړي. ځکه چې ګرچې دا په یو فرد کې هم په یو اندازه کېدی شي، اما دا ابعاد اجتماعي هم په دې کې ډېر شامل دي. هغه دغه متل دی چې موږ ذره ذره دریاب میشه، قطره قطره دریاب میشه. که په هر کورنۍ دغسې یو حالت ولري، دغه څلور شیان په هر کورنۍ کې وده وکړي، په یوه کلي کې هم هغه کلی هم وده کوي، هغه ولسوالي هم وده کوي، هغه ولایت هم وده کوي، هغه هېواد هم وده کوي. موږ د یو وطنوال که چېرې سړی یادونه وکړي په نوم د عزیزي یو څوک ده، هغه خپله قصه شروع کړه چې ما اول ځل د خپلو خویندو نه یا خپلې کورنۍ نه یو څه پیسې را جمع کړې اول ځل. بالاخره شروع مې وکړه او پیل مې وکړه او بالاخره تجربه و، هغه اعتبار مې پیدا کړ، نوم و نشان مې پیدا کړ او بالاخره اوس داسې مرحله کې یم. د هغه قصه ماته رایاده شوله چې دغه درې واړه شی چې د مادي ثروت کې چېرې بیل ترې وټاکو، دا معنوي ثروت، اعتبار او اعتماد او دا کورنۍ ارزښتونه او حرفه یې په دغه مسیر کې په کار واچوله، اوس د یو ثروت چې رښتیا هم بیا به هم دغه میرویس عزیزي ته به بیا هم اشاره کوو، په دغه لار کې څه لاړ شو.
نو د مالی محیط اول موږ غواړو چې سره شریک کړو چې اصلا څلور لارې دي چې موږ کولی شو عایدات پیدا کړو. څلور لارې دي چې موږ کولی شو عایدات پیدا کړو او وګورو چې عزیزي کومه لارې انتخاب کړې دي چې د سیجې ته رسېدلی ده او څنګه رسېدلی ده. نو راځي دغه څلور لارې معرفي کړو چې دوستان پې خبر شي او په دې باندې فکر وکړي چې په څه رقم سره دوی کولی شي کومه لار کې دوی ښه استعداد لري له هغې لارې نه خپل ثروت پیدا کړي، خپل عاید پیدا کړي. د تا په اجازه لودین صاحب او د دوستانو په اجازه به موږ اول لاړ شو. اول د عایداتو او درآمد ډولونه چې دي، یو ډول دغه د سعودي خطي عایدات. دا سعودي خطي عایدات به زه په دغه ګراف کې تشریح کړم څه معنا لري. که موږ داسې یو خط ولیکو چې دغه درآمد ده، له ټیټ نه شروع کېږي، جګېږي، زیاتېږي، او دغه بل محور موږ وخت ونیسو، ساعت باندې او دې ته متوجه سو چې مثلا که زه کار وکم په ساعت کې د مثال په توګه 10 روپۍ ماته راځي، یا که زه کار وکم ماته په ساعت کې 80 روپۍ لاسته راځي. وپوهېدې دغه ګرافونه دي د 10 روپیو او د 80 روپیو. نو که چېرته زه یو ساعت کار وکم، د مثال په توګه یو ساعت زه کار وکم، که د ما استعداد د ساعت 10 روپۍ ماته 10 روپۍ کېږي. وپوهېدې که چېرته زه 2 ساعته کار وکم، د ما عاید 80 روپۍ کېږي. نو دغه عاید د ما په وخت پورې چې زه څومره وخت مصرف کوم په هغه پورې اړه لري. خو که اوس داسې ووایي چې یو 2 نفره دي، یو کس په یو ساعت کې 10 روپۍ عاید لري او یو بل کس په یو ساعت کې 80 روپۍ عاید لري، دلته هغه فرق چې د دې دواړو ترمنځ هغه کوم، مثلا یو سړی د مسلکي ده په یو هغه کې حرفه او مسلک لري، هغه بل ثروت لري، هغه ورسره یو ځای کوي، د هغه په یو ساعت کې 80 روپۍ ده، د دې بل په یو ساعت کې 10 روپۍ ده، د دې بل 2 ساعته نیسي چې تر څو هومره عاید پیدا کړي. بل که 2 ساعته کار کوي، هغه ممکن 120 روپۍ دغه عاید زیات. دغه روزنه مهارتو روزل څومره اهمیت لري که په هغه لاره کې سړی هدف تعیین کړي او اهدافو ته ورسېږي، د دوی مهارتونه د دوی هغه ساعتي اجوره او دا شیان زیاتوي. دا یوه لار د آمده محدود ده، په دې کې هر انسان 24 ساعته وخت لري، یعنی د دې وپوهېدې له هغه نه زیات نشي پیدا کوی. او دغه شیان شامل دي، دغه شیان دي مثلا په هغه کې یو نفر تنخوا لري، د ورځې 8 ساعته کار کوي، تنخوا ورکوي، یا اجوره په ساعت باندې اجوره اخلي، یا د مشورتي شرکت لري، مشورې خلکو ته ورکوي، یا مثلا فامیلی ډاکټر ده، کنه فامیلی ډاکټر ته ورځي 15 دقیقې وخت سره تیری، دومره پیسې ورکول کیږي. په ورځ کې له هغو نه زیاتې نشي پیدا کوی، حدود تعیین شوی ده په دغو باندې. دغه سیستم د عاید او درآمد څه ده؟ وخت د پیسو په مقابل کې، زه وخت مصرفوم، په مقابل کې پیسې ماته راکول کېږي. که زیات وخت مصرف کړم زیاتې پیسې، که کم وي کمې. افغانستان کې متاسفانه ډېر خلک دغه رقم باندې خصوصا د موږ دغه چیز فهمان چې دي، دغه چیز فهمان په دغه تلک کې بند دي، په دغه چوکاټ کې دي، یعنی د خلکو وظیفه اجرا کوي، د وظیفې په مقابل کې دی، خپل شي نه لري که نه، ابتکار په یو سیستم کې د بل چا لپاره کار کوي. بل هغه څه ده، بل طریقه د درآمد انبساطي عایدات، انبساطي یعنی امپلیفاید انکم. امپلیفاید انکم داسې ده چې
د ساعت په مقابل کې پیسې نه اخلي، ته د تولید او د محصول په مقابل کې پیسې اخلي. څومره یو شی د محصول، څومره شیان دې جوړ کړل او هغه دې خرڅ کړل او د هرې ټوټې په مقابل کې تا ته پیسې راځي او هغه دغه شیان کې شامل دي. که تا یو تولیدي شرکت جوړ کړ، امکان لري په تنهایی ونه شي کولی، اما د نورو سره شریک سي او وکړي، یا تجارتي شرکت دې جوړ کړ، یا د پانګونه وکړله، یا د نور موظفینو استخدام دی وکړ، نور خلک دې استخدام کړل او د نورو د کار او مټ بهره د سره شریک سي. زه به مثال راوړم. زه د مثال په توګه د دغه خدمتونه چې زه خلکو ته وړاندې کوم په ساعت باندې زه 200 تر 500 ډالر پورې ماته فیس راکوي د کوچینګ لپاره. که چېرته زه وکولی سم دغه انبساطي عاید واخلم، د ما سره نور خلک هم راځي، نور خلک چې د عین مهارتونه لري او دوی غواړي په خپله شرکت ونه لري، په خپله کار ونه کړي. زه یو نفر کولی سم خدمت ورکم، 500 ډالر ترې واخلم او په عوض د دې چې زه وخت په مصرف کم، زه 300 ډالر هغه بل نفر ته ورکم چې ته دغه کوچنګ ورکه، دی په 300 قبلوي، خوشحاله به مې، هغه 200 ډالر د ما په جب کې پاتې کېږي. خو که داسې وکړې چې ته یو شرکت جوړ کړې یا یو داسې یو سازمان جوړ کړې چې د تنه د کوچنګ نه بلکې د کوچنګ په شان د دې څنګ کې مختلف برخې د کپاسیټي بیلډینګ یا د رشد ظرفیتونو یو سازمان چې د مختلفو ارګنایزیشنونو ته خدمات عرضه کړی سي، دا خو به بیا لوی د مثال په توګه استخدام کې یا مثلا زه دغه د ما په ساحه کې کنه، زه کولی سم چې یو زمینار جوړ کړم، که هغه ته زه 10 نفر راولم او د هر نفر نه، د مثال په توګه د هر نفر نه زه 50 ډالر واخلم، ما ته د هغه زمینار که یو ساعتي که 2 ساعتي 500 ډالر. اما که د 10 نفر په ځای باندې 20 نفر راسي، په عین وخت کې د ما عاید 2 چنده کېږي. که 40 نفر راسي 4 چنده کېږي. د ما عین وخت په مصرف کوم، په عین اندازه باندې، اما عاید دغسې پسې جګېږي. خو افغانستان کې دغه شرکتونه چې دا ساختماني شرکتونه دي یا مثلا دا زراعتي بعضې شرکتونه دي، سامان و وسایل دي، نن سبا چې هغه سرکسازي شرکتونه دي، دا هم پکې راتلی شي چې مثلا دولت یا حکومت قراردادونه اخلي او یا په شریکه کار کوي، بعضې شیان سره شریکوي، نور خلک استخداموي، هم یوه ته کار پیدا کوي، هم د هغو یوې څه د مټ بهره ده ته راځي، د شرکت چښتن ته راځي. خو دا مختلف شیان ماشینري ده یا مثلا خلک کارمندان دي یا هغه ساحه چې تولید یا یو ساختمان جوړیږي یا یو محصول رامنځته کیږي، ځینې شرکتونه دي، ځینې فابریکې جوړوي چې هغه محصولات تولید کړي یا خدمات تولید کړي. یا لکه عزیزي صاحب ته تا اشاره ورته وکړله، هغه کورونه جوړوي، ساختماني شرکت ته، یعنې انجینران استخدام کړي، کورونه جوړوي، اوس هوټلونه جوړوي، د خرڅ کړي، هغه کې ګټې کوي. یعنې دا انبساطي عایدات دي. انبساطي عایدات دي، ځکه وخت پورې اړه نه لري. که په وخت پورې اړه لرلی، عزیزي ګروپ دومره سرمایه نه سوه جمع کولی. دغه ځمکې او فارمونه او دغه شیان هم پکې راځي، بعضې خلک چې نوښت پکې وي، مثلا یو جریب ځمکه باندې
غنم وکړي دومره حاصل کیږي، اما که چیرته نوښت راغلی او تخم ته تغییر ورکړي یا مختلفه سره ورواچي عاید یې ورې زیاتیږي. یا که مثلا یو گرین هاوس جوړ کی یا فارم د مرغانو جوړ کی د ماهیانو جوړ کی، دلته عایدات فرق کوي، بیا عایدات فرق کوي، عاید زیاتیږي اما وخت یې عین وخت استعمالي. نو دا ابتکار غواړي، مطالعه، له محیط و چاپیریال نه خبرتیا او ځینې مهارتونه هلته جای په جای کېدل دا انبساطي عایدات رامنځته کوي. بل ډول عایدات چې دي هغه مکافاتي عایدات. مکافاتي عایدات داسې دي چې کار دې وکړي، یوارې ښه زحمت دې وکړي، یو شی دې جوړ کړه، بعد له هغه نه بیا نو ضرور نه ده چې ډېر کار پرې وکړې، ډېر کم کار اما تا ته پیسې راځي، تا ته عاید ترې راځي. د مثال په توګه تا یو کتاب ولیکه او دا کتاب ډېر شهرت پیدا کړ، دا خالد حسیني نومېده، لکه چې هغه د کایت رایډر کتاب یې چې لیکلی و، کنه کتاب یې اورې مشهور سي، امکان لري یو کال یې پرې تېر کړی، کتاب یې لیکلی، بعد له هغه نه کرار په کور کې ناست و، پیسې ورته راتلې، هغه د زحمت مکافات راته ورته. یا یو اختراع وکړي، اختراع او اکتشاف، یو شی کشف، د نورو خلکو ضرورت وي، د نورو خلکو هغه درد او مشکل حل کړی او دته بس د هغه له خرڅولو نه همیشه دته پیسې راځي. یعنې یو پرزه یا یو شی یا یو ماشین اختراع کړي، هر څومره چې بیا تولیدېږي د ده برخه پکې سته ده، د ده برخه کې راځي، دته خپله برخه کې راځي. دلته یو افغان و، خدای دې وبخي، اوس وفات شوی ده، په رومانیه کې تحصیل کړی و د نفت د استخراج په باره کې. په افغانستان کې کار کاوه اما چون د په رومانیه کې درس ویلی و، هغه د شوروي اتحاد خلکو نه غوښتل چې دی هلته کار وکړي په شمال کې، خو بالاخره دلته راغی، دلته کاناډا ته راغی. دغه د تیلو په استخراج کې ګومان کوم یو یا دوه شیان دې اختراع کړي وو چې د تیل استخراج له ځمکې نه اسانه کیږي. بس دی قرار ساعت تیر و په دفتر کې انجینری کې کار کاوه اما د هغې اختراع نه دته همیشه پیسې راتلې. دا ډېر عجیبه غوندې ده. ما پرون یو شی وکړو چې څومره به صحیح یو ساعت جوړ شوی چې په هغه باندې د انسان په لاس باندې کې هغه هم فشار معلومیږي، هم د وینې د غوړ معلوموي، هم د وینې شکر معلوموي. کار لنډ ده. دا دې ډېرو شیانو ته جواب ورکړه. اکثر هغه کمپنۍ چې مختلف وسایل جوړول او دا به خرڅول، هغه ته جواب ورکول، اوس د دې په واسطه باندې هغه د خلک ګټه اخلي. دا تاسو نقد لاس سمارټ واچ ما صحي هدف یو دا و چې زه د خپل صحت مانیټور کړم، نو دا مهمه ده چې ځان له خبرتیا خبر یم څه کیږي. یا مثلا سرمایه گذاری وکړي په یو ساحه کې، د عزتي خپل چکرې وي، هغه د پیسې چې په یو شرکت کې سرمایه گذاري کړي په مقابل کې هر کال ګټه راځي. دا درېیم رقم دی عاید ده دنیا کې. یو بل رقم عاید چې په دې غرب کې معمول ده چې په بعضې کمپنیو کې خلک شیر اخلي، شیر په نوم باندې. همدغه سرمایه گذاري ده که نه، پانګونه. دی شیر واخلي، د عزتي خپلې چکرې وي، د کال په آخر کې هغه وګوري چې څومره ډیویډنډز راځي، د ده ګټه څومره ده، څومره کمپنۍ ساتي د ځان د کمپنۍ لپاره، د کمپنۍ د بقا لپاره، څومره خلک د اسهامو صاحبانو ته تقسیموي. خو یوه پوښتنه دا ده چې اوس دغسې عایداتو دپاره
هغه چاپیریال یو تعداد قوانین او اصول هم په یو نظام کې ضرور دي ورته که نه چې هغه تضمین کړي. نو بیخي ضرور دي. که مثلا افغانستان کې د انکشاف په لوري باندې غواړي قدمونه واخلي د مالی او د سرمایه گذاري لپاره د یو شمېر با اعتباره قوانینو اصولو پرنسیپونو رامنځته کېدل او جوړول چې هغه ضمانت شاته حکومت یا نظام هغه ته ضامن اوسي یا د هغه د حفاظت لپاره دا هم پکار ده. که چېرې هغه نه وي نو بیا خلک اعتماد او باور مخکې تاسو په معنوي برخه کې د اعتماد او باور یو ټکی هلته موجود و په څلورم ثروت کې دا د سکیل او مهارتونو په څنګ کې. نو دې کې دا قوانینو اصولو پرنسیپونه او قراردادونه او هغه ته وفا او د هغه په تعهد یو التزام دا هم یو ضروري شی ده په یو معلومدار یعنی هغه فردي ډول چې سړی کار کوي باید د هغو شیانو نه خبر وي چې په دغه محیط کې څه ډول قوانین دي د قانون په چوکاټ کې په مخ لاړ شي. او یا د دې دپاره چې که چیرې قوانین نه وي او غواړي چې انکشاف رامنځته شي او سرمایه ګذاري وشي د داسې قوانینو لوایحو رامنځته کېدل پکار دي په یو نظام کې. پکار دي لکه اوس په افغانستان کې چې دغه اقتصادي محور سیاست مخې ځي د هغه لپاره ځینې لوایح جوړ کړي دي اوس څه رقم سره پانګونه راجلب کړي. یعنې دا ضرور ده چې د هغه دپاره موجود وي تر څو اعتماد او باور رامنځته شي. څلورم ډول سرمایه بختي عایدات دا نو په بخت او په طالع پورې اړه لري. په دې ته اشاره وکړه چې ځینې خلک په کمپنیو کې اسهام واخلي که بخت ښي هغه د اسهامو قیمت جګیږي صعود وکړي وپېده د خبر هم نه وي د شپې ویده وي کیسته سره راجګ سي پیسې دوه چنده سوي دا نو په بخت او په طالع پورې اړه لري. یا مثلا جایداد دلته خلک په دغه محیط کې چې زه ورته اوسېږو ځینو خلکو مثلا 40 کاله 50 کاله مخکې کور اخیستی اوس د هغه کور که په یو وخت کې مثلا په 2 لکه و اوس په $1.5 میلیون ده. دا دغه بختي عاید ده یعنی د کار نه ده کړی وخت هم نه ده پې تېر کړی په خپله محیط دغه شی دته تیار کړی. یا مثلا میراث ورته پاتې شي وپېژنې ځینې خلک مثلا کور کې مشران له دې دنیا نه رحلت وکړي هغه یو څه دارایي جمع کړي دوی ته پاتې شي کار هم نه ده پې کړی دفتن د دوی عاید او ثروت دوه چنده شي. خو یو شی ما اورېدلی چې هغه خلک چې په داسې متوسطه یا غریبه کورنۍ کې راوچت سوي وي خو هغه 3 برخې ته توجه کړي د پلان چې مهارتونه یې ترلاسه کړي خپلو ارزښتونو ته توجه وکړي او خپل معنوي مسایل او یو څه عایدات اخلي او هغه بیا په کار اچي هغه وړاندې ځي. دوم دریم نسل بیا چې په مالدارو کورنیو کې چې ماشومان رامنځته کېږي که چیرې توجه ونه کړي دغه خپلو د ثروت منابعو ته هغه بیرته د هغه خواته ځي د محتاجي او د فقر خواته ځي. په غربي دنیا کې څېړنې شوي دي دغه مهاجر چې دلته راسي او ډېر ثروت پیدا کړي د دوی لمسي او کړوسي په 3م نسل کې ټول له لاسه ورکوي ځکه د هغه ثروت پیدا کولو لپاره تنها هغه 4م ربع مادي ثروت هغه شیان نه وو هغه د اول د هستوي ثروت او کسبي ثروت وپېژنې تجربوي ثروت او هغه معنوي ثروت دغه ټول شامل وو. نو دغه خلکو خپل اولادو لمسو کړوسو ته هغه ارزښتونه چې دغه ثروت د پیدا کولو سبب وګرځېده هغه یې نه دي ورکړي. یعنې مطلب د ما نه دې پوښتنې او بحث نه دا و چې دا ډیره مهمه ده چې د مادي ثروت په انکشاف یا لوړېدو سره سم هغه نور د ثروت بنیادونه یا ریښې چې موجودې دي هغو ته توجه ډیره پکار ده چې
ځکه د همغو په بنسټ په بنیاد باندې دا رشد نمو کوي. که چیرې هغه بنسټونه بیرته ضعیفه شي نو د ثروت او دا منابع بیا له سقوط سره مخامخ کیږي. له دې کبله مهمه ده چې هغه بنیادي ارزښتونه، بنیادي خبرې چې په هغه څلورو هستو کې موږ او تاسو ورته وکتل، هغه ته همیشه توجه پکار ده چې هغه هم خپل قوت پیدا کړي له هغه سره متناسب. باید توازنی په ظرف د مثلا یوه میاشت کې شپږو میاشتو کې په یوه کال کې په کافي اندازه توجه په هر ربع د ثروت کې وي. یعنی یو نوع نظارت او ارزونه وشي چې دغه برخې څومره دي، کوم داسې نشي چې دغه مادي ثروت سبب د تخریب د هغو نورو شیانو ګرځي. بعضې ټولنو، بعضې کورنیو کې مادي ثروت سبب د دې کېږي چې معنوي ثروت له صدمې سره مخامخ شي. یعنی دغه نه تنها یو ساتي یا قوي کړي بلکې هغه صدمه ویني. داسې حالت هم کېږي، یعنی اخلاقي ارزښتونه یا نور له صدمو سره مخامخ کېږي. یا مثلا د شکرانې یا شکرګزاري مسله موږ تاسو ویلې، هغه ته توجه ونشي، دا ثروت بیا له مشکلاتو سره مخامخ کېږي. نو ډېره ښه خبر دې وکړه. دغه څلور لارې د ثروت پیدا کول په دوو طریقو باندې کېدای شي. اوس راځو موږ دا بل سلاید ته وپېژنو. او هغه سلاید هم ډېر مهم سلاید ده چې دوستان پرې خبر وي. یا حلال لارې نه پیدا کېږي او یا هم د حرامې لارې نه پیدا کېږي. کېدای شي په هغو ټولنو کې یا په هغو کورنیو کې چې هغه اصول او قواعد او معنویت موجود نه وي او د باندې چاپېریال هم نظام او حراست له حلالو لارو نه موجود نه وي، نو حرامو لارو ته او فساد ته که چیرې لاره برابره شي، محاسبه او مراقبه نه وي، دغه کارونه کېږي. نو راځئ ځینې مواد به دلته شریک کړو د دوستانو سره. دغه حرام به اول راوړو چې له کومې لارې نه حرام کېږي. اول رشوت، د قدرت نه سوء استفاده کول رشوت یا غلا وشي. په شرکت کې دوه شریکان یو غلا کوي یا مثلا اختلاس راوړي او یا مثلا اغتصاب په زور باندې مځکې واخلي، لکه په افغانستان کې چې د جنګ په وخت کې شوی، یا د نورو خلکو لارې پرې بندې کړي یا دروازې نور مشکلات ورته پیدا کړي، په مځکو باندې دعوا وکړي، یا د زور نه کار واخلي، یا د قدرت نه سوء استفاده وکړي، او یا غفلت ولري. کمپنۍ کې کار کوي، په ساعت باندې پیسې ورکړي، اماده غافل ده، په اخلاص باندې کار نه کوي. و دغه ستون چې د حرام عایدات کرامن ته سي، بیا څومره خلک محرومیت ته ځي او څومره خلک یا کوم خلک بالاخره د ثروت په لحاظ باندې له ټولنې نه جدا کیږي او هغه د بې رقمه یا ثروت چې هغه ته هغه شفاف نه وي، د حلال لارې نه نشي ثابتولی. اوس که دغه شپږم یا حرام عایدات موږ وګورو په دې 20-30 کلونو کې، چې یا مثلا د جګړه چې پیښه شوې یا د جګړې نه راوروسته دا نظامونه چې جوړ شوي، عجیبه غوندې یو انډیکیټر ده، داسې موږ ته په ګراب کې کېښودل شي چې څومره پیسې چیرته تللي، د افغانستان څومره پیسې چیرته تللي او څومره رڼا دي، څومره معلومې دي، څومره نه دي معلوم. حتی اشخاص معلومیږي چې مثلا د ده په کورنۍ کې څومره ثروت و، د ده له کار نه څومره ثروت و، او دی اوس څومره ثروت و دارایي لري. رښتیا هم د حلال عاید لپاره ځینې خصوصیات دي چې هغه صداقت ده، پشت کار، اخلاص، اعتماد، امانتداري، تعاون علی البر والاحسان ده، او حسن نیت او داسې نور شیان هم دوستان کولی شي ورادعوی کړي. دغه ټول شیان په دغه څلور طریقې د عاید موږ مخکې ذکر کړل، کېدای شي دغه د حرام عناصر هم پکې وي،
د حلال هم وي پکې. نو دا د موږ په ارزښتو پورې اړه لري چې هغه په اول هغه کې هستوي ثروت وو. وایي دا تجارت که چیرې خپلو حدودو په خپلو حقوقو سره سم وړاندې لاړ شي، یا مثلا په خپل ځمکه او په خپل دکان او په خپل کار کې څوک صادق وي، انصاف اخلاص، اعتماد. انصاف دلته نه د لیکل شوی، انصاف هم دغه هغې کې ده. یعنی دا لارې دي. زما مطلب دا و چې په دغه لارو باندې که چیرې څوک خپل کار بنیاد برابر کړي، او په ټولنه کې به د موږ د په عام لحاظ ټولنه د محتاجي له حالت نه ځي، یو متناسب متوازن انکشاف رامنځته کیږي. سي یو بله خبره دا ده که چیرې څوک د غلا او رشوت له لارې نه پیسې پیدا کړي، هغه څوک چې رشوت اخلي او هغه څوک چې رشوت ته مجبوریږي، یو څوک غلا کوي د یو چا نه غلا کیږي که نه، نو دلته د اجتماعي روابط د دغه دواړو طبقو ترمنځ منفي تاثیر راځي، کې متاثر کیږي دواړه. خصومت رامنځته کیږي. که غلا وکړي، اختلاس وکړي، مثلا مشترکې پیسې د انکشاف پیسې وتښتول شي، او هلته څومره په کارونو کې د ما په یادېږي په افغانستان کې یو سړک تقریبا 6 وارې قرارداد شوی، نیمه بس قرارداد شو، پیسې به واخیستې او بیا به وتښتېدې یا به غلا وکړله. یو شي باندې به قرارداد وشو، پیسې به یې ترېنه واخیستې، مواد به بدل ورته راوړو، ناسم شیان به یې راوړو. ځینې وختونه به خریداري حتی ونسوه، د باندې به خریداري په نوم باندې لاړل، یا د ځمکې څومره زیاتې اوس هغه احصایه یې ښیي په د اوسني نظام امارت اسلامي کې چې څومره ځمکې په زور سره نیول شوي، غصب شوي دي، بیا خرڅې شوي دي، بیا نورو خلکو نه حتی کورونه پکې جوړ شوي. همدغسې ده، رښتیا. نو په هره طریقه خدای دې وکړي چې موږ دوستان په افغانستان کې دغه د حلالې لارې نه او دغه څلور ډوله لارې پیدا کړي او عاید منځته راوړي. نو دغه عاید به دوی څه ډول اختصاص کړي، په څه رقم سره مصرف کړي، عاید راغی په څه رقم سره مصرف کړي. د دې لپاره هم یو فرمول موجود ده، غواړو چې د دوستانو سره شریک وو. هغه دا ده چې 1% عاید دوی د خپل مالي استقلال لپاره باید وساتي، مصرف یې نه کړي. 1% دوی پس انداز ذخیره وساتي، که چېرته څه شي ته ضرورت وي، کومه ورځ مشکلات پیدا شي په کور کې، خدای نخواسته یو کور ته ضرر ورسیږي یا مرده و زنده ورته په یو وختو کې استعمال کړي. 1% د خپل زده کړې او روزنې په لاره کې مصرف کړي چې دوی هغه خپل مهارتونه او هنرونه او تعلیم او تربیه په ټاپ ناچ وي، یعنې په هغه ساحه کې وي چې په خپله ساحه کې رسېدلي وي، ځان ورسوي. یوه اندازه هم د ځان او د کورنۍ د تفریح لپاره استعمال کړي. 1% هم صدقه او زکات. صدقه او زکات ډېر لوی تاثیر لري د ثروت په جمع کولو کې، او هغه نور ابعاد د ثروت، هغه څلور ابعادونه چې موږ خبرې پرې وکړې، په هغو باندې ډېر تاثیر کوي، او د کورنۍ د ضروریاتو لپاره په دغه رقم سره تقسیم کړي. نو دغه ډېر خلک چې د اقتصادي او مالي نقطې نظر نه دوی خودکفا دي، په دغسې یو تناسب لري چې دوی استعمالوي. دغه رنګونه یو د بل سره ارتباط لري، په دغه تناسب دغه پای چارت ورته وایي. که 10% خپل عاید وساتي او هغه باندې پانګونه وکړي، هغه باندې دغه انبساطي ثروت په لاره کې استعمال کړي. 10% د پس انداز او ذخیره د یو په اصطلاح په انګلیسي ورته رینی دی، د هغه لپاره یې وساتي. 10% هم د ځان په تعلیم او تربیه
او په وده کې استعمال شي. 10% هم د تفریح لپاره کې، او په اسلام کې خو 2.5% به د زکات، 2.5% صدقه ورکړي، او خپل ژوند داسې عیار کړي چې هغه د ده عاید 55% د ژوند ضرورياتو لپاره استعمال شي. نو په مرور د زمان باندې، په مرور د وخت باندې دوی خودکفایي ته رسیږي. یعنی یو فرد او همدارنګه یوه ټولنه که په داسې یو نقشه باندې خپله زندگی عیار او ډیزاین کړي، داسې یعنې او او د غفلت نه راوځي، بلکې زندگی د خپل ارادې او د خپل مسؤلیت په چوکاټ کې تنظیم کړي. دا یعنی دا د زده کړې موضوع هم داسې دا کېدای شي سړی زده کړه وکړي په دې کې، او مهارتونه حاصل کړي او دې ته توجه وشي. دماغ خو هغه څلور یعنی برخې زړه وسي او بیا دوستانو سره شریکې شي، هغه څلور چمبره چې په هغه کې کور یا هستوي برخه، همدارنګه د کسب و کار او د مسلک مسله پکې دای چې ترڅو دغه برخې چې کله کله غفلت تر کېږي یا له یاده وځي یا هغه ته توجه نه کېږي، د مادي ثروت په ټولولو کې ډېر خلک لګیا دي فزیکلی، چې دغه څلورمه برخه ده. او په دغه دومه برخه کې هم یو شمېر خلک لګیا دي چې کسب و کار او روزنې او مهارتونه کوي دي کې. دغه دوه برخې نورې چې اساسي او بنیادي دي، دې ته توجه او پاملرنه او دا د دې په څنګ کې دې ته په روښانه خطوطو ارزښت ورکول دا ډېر مهم دي. تاسو مخکې د رشوت او اختلاس خبره وکړه چې د دې په لحاظ باندې که چیرې څوک رشوت اخلي، اختلاس کوي، د هغه اعتبار او اعتماد او نوم او نشان او معنوي ثروت صدمه نیسي. صدمه نیسي. بل هغه ټولنه کې چې دغه شیان زیات معمول سي، د هغوی کلتوري میراث یا ډېر خطرناک دی، په هغه کې اعتماد او باور له منځه ځي، په هغه باندې بیا نور خلک اعتبار نه کوي، اعتماد نه کوي. نو یو ټولنه حتی په دې حساب باندې د ارزښتونو له لارې یو نو متضرره کېږي، اعتبار او اعتماد. مثلا چیرې ووایي د افغانستان افغاني پاسپورت په دنیا کې څومره اعتبار وړ ده، یا مثلا د زده کړو سند څومره د اعتماد وړ ده، یا مثلا په جایداد او مالی لحاظ باندې قراردادونه ورسره کېدل. یعنی دا ټول صدمه ویني که چیرې یو تاریخچه د یو مملکت د خلکو یا د حکومت یا د نظام یا هغه خلک چې موږ او تاسو کله کله چیز فهمان ورته وایو، ډېر ځوانان تحصیل کرده خلک دغه هستوي او معنوي ارتباط، اعتماد او باور او اعتبار له مخې نه ډېر چې باور نه کېږي. رښتیا هم نورین صاحب د موږ وخت خلاصیږي، جنه دوستان یې چې پروګرامونه هم ډېر اوږده دي، لنډ به یې کړو. بیرته به دغه اخرني سلاید ته راسو، ووایو چې د دغه سلاید عکس واخلي خلک او کوشش وکړي چې هغه خپل عاید که کم وي که زیات په دغه رقم سره کې تقسیم کړي. دا به اول قدم وي د دوی د خودکفایي لپاره. دا خبره مهمه ده. او د دوستانو سره دغه سلاید به ذاتي لرې کړو، او ورو ورو به خدای پاماني ورسره وکړو. خدای دې وکړي چې دغه پروګرام خوند اخیستی او ګټور ورته ثابت شي. په راتلونکي پروګرام کې به نور محیطونو باندې خبرې کوو. او بله خبره دا ده چې هغه دوستان چې مسلکي دي په دې مالي مسایلو کې، اقتصادي او انکشاف په اقتصادي بنیادونو باندې ټولنیز انکشاف لپاره متعهد دي، ځکه د اقتصادي او مالي انکشاف یا د دارایي د انکشاف په نتیجه کې ټولنې څنګه انکشاف کوي. د موږ مطلب په دې کې دا اوس هغه برخې چې
چې د معنوي استحکام سبب کیږي او د اعتبار او اعتماد او باور د لوړېدو سبب کیږي، هغه برخې هم په نظر کې ولري. او نه پوهېږم چې د افغانستان په د اقتصاد فاکولتو کې به دغه دوه نورې برخې څومره ورته کوم مضمون به و یا به نه و. مننه کوم چې مننه کوم چې دغه شیانو ته خلک په دې رقم سره توجه کوي، لکه زما او تا نن ورته خلک هم پې د دوی توجه هم راوګرځوله. او یا مثلا څوک بزنس شروع کوي، مثلا همدلته د موږ او تاسو ډېر وطنوال بزنس یې شروع کوي، تجارت کوي، چې هغه نورو برخو ته هم توجه ستا پکې که نسته؟ بس نو دوستانو، خدای دې وکړي چې پروګرام هم خوښ شوی. بریالی سهران سلامونه ویلي. بریالی جانه د ما خوریی ده بریالی. ښه، ډېره مننه. وعلیکم السلام. خوشحاله اوسې. ډېره مننه. د خدای په امان. د خدای په امان دې. الله حافظ. په مخه مو ښه. سلام علیکم.